محمود غزنوي دا د سبکتګین زوی و او د بوکتګین د مور د طرفه نوسی و د سبکتګین زوی و چې کله اوله دا بوکتګین نه دی دا د محمود غزنوي غلام و او دا میراث د بوکتګین نو بیا چې څه زمانه وشوه نو دا دغه سبکتګین په ښکار تللی دی په ښکار تللی دی نو په یو ځای کې دا هوسۍ نه ده د هوسۍ بچی نیولی دی د هوسۍ بچی نیولی دا ځنګلي بزا او پاس باندې د ځان سره اسور کړی دی او چې ګوري دا هوسۍ پسې وروسته ورپسې ده یاره دې چې سوچ کړی دی دا بچی ورته بېرته ورپرېښی دی او په هوسۍ پسې ورپسې شوی دی چې کور ته راغلی په دغه شپې خوب لیدلی دی نبي علیه السلام یې په خوب کې لیدلی چې تا په یو ځنګلي ځناور رحم وکړو او د دې خواږه به ډېر زر ویني چې څه ورځې وشو نو بادشاه میرات بوکتګین هغه ول خپله لور ورکړه سبکتګین له خپل د محمود پلار له خپله لور یې وله ورکړه بیا چې څه زمانه وشوه نو بیا هغه بوکتګین مړ شو او سبکتګین بادشاه شو د محمود غزنوي پلار لا بادشاه شو دا بیا بادشاه و بیا چې څه ورځې وشوې نو دې سبکتګین خوب ولیدو چې زما د دې دغه نه یوه ونه چوته شوه او د هندوستانه پورې دا ټول علاقې را ونیوه چې ونیوه دا خوب یې ولیدو چې سار شو سار قریب دی یوه وینځه وله راغله ویل باچا مبارک ته چې زوی دې وشو دا محمود پیدا شو محمود غزنوي پیدا شو نو بیا حقیقت ته چې محمود غزنوي کله زلمی شو باچا نو د هندوستانه پورې دا ملکونه ټول د هند پورې دا ټول ملکونه یې ونیول که نه نو هغه محمود غزنوي به تو او په هندوستان باندې به حملې کول یو ملک باندې یو غټ راجا د سمانات چې پکې وو په دې 12 حملې وکړې نو وزیرانو ته مشوره ورکړه چې صاحبه دا خو پردی ملک دی او ته به وایي موږ چې ځو دی نو ویې ویل چې لږ صبر وکړه داسې یا بهر ته او یا هسې ناستو یو میږی دی دانه په خوله کې ده او داسې خېږي بېرته راغړي خېږي او بېرته راغړي اخر دا چې په څوم وارې دا دانه وخېجوله نو ویې ویل چې یاره یو میږی د خپل هدف نه پرېږدي نو حالان چې په 18 معامله باندې سومنات فتح کړ سومناتو کې چې کوم سومنات قلعه یې فتح کړه او ورننوتو نو دا سومنات یو غټ حال دی چې په دې کې په سوونو باندې دا ډمې ګړېدونکي او راجاګانو به خپلې نونې د ثواب دپاره او سورندیانو دا پکې و نویان پکې په سوونو به د دې خدمت به یې کوو چې ور نو دا بوتو په خیلا کې نه تړلی شوی نه ځوړند دی او په خیلا کې لګېدلي هغوی ورته ځان له په تعجب کې نایاز ورسو دا محمود غزنوي وزیر دا غلام پاتې شو ایاز هغه چې سوچ وکړو نو ویې ویل چې بادشاه سلامت حکم یې وکړ دا دیوال یې وووی چې هغې وویل نو دا لږ کینج شو هلکې دې ته تیر چاپېره په ځمکه کې د غاړې ته داسې حالې لګولي چې دا را کینج کړی په هوا کې ولاړه نو دا محمود چې کله ورننوتو نو د ټکه پې د ایماني جوس دا ګزارې چې پې وکړه دا یو مټې ته ووه مړه چې سومنات په دغه کې ورلو نو بیا به هندوان راتلو او ورته به یې ویل چې زمونږ نه دومره کروړه خدای دې ته راکړه وزیرانو ټول چې صاحب په دې څه کوو بوت دی ورې کا مونږ به په دې اسلامي پوځ له وسلې والو خپل کار به پرې وکړو ویل نه زه خپل له مشوره کوم سوچ یې وکړو چې یاره که دا بوت ورکړي نو په ورځ د قیامت وروسته به د مرګ نه بوت فروش به یادېږي بوت خرڅول خو حرام دي او که دې مات کړو بوت شکن به یادېږي نو حکم یې وکړو هغوی ته به یې تمه ورکوله او را روان شو افغانستان ته او کوم قیدیان چې ورسو دې مسه پادریان هر څوک ورسره روان شو او حکم یې وکړو چې دا وړه کوي د شوکاني بوت و که نه نور به دننه پکې حیران د دنیا کاڼي کوم قیمت چې ورته یې هغو ښودلو که نه نو یو په سله په هغه کې هغه حرا کاڼي پراته وو نو بیا به هغه ورکاوه په راشن کې به جنجانو له ورکاوه کله بوتخاک دغه ورته وایي بوتخاک افغانستان کې دې ځای ته چې راورسېد نو اشپزان ورته ویل چې صاحب هغه بوت هغه خاک ختم شو نو دغه ځای ته بیا بوتخاک نوم کېښوده نو بیا یې هغوی راوغوښتل څوک چې په تمو پادریانو بامبړانو پنډتانو که نه ویل چې تاسو خپل خدای خوړلی دی څنګه هم خوړلی په راشن کې نو هغوی چې اوس سهار را پاتې دا ګوته دې ځګي ته رسوي او د وچو ډوکې کوي مونږ خدای خوړلی دی که نه نو هغه ډېرې حملې په دغه باندې کړي دي په دې هندوستان باندې هر ځل به ته په هندوستان
دا ګوره زمونږ د اسلام زیات د محمود غزنوي په دې وخت کې په دې علاقه راخور شوی دی راخور شوی دی که د محمود په وخت کې د هغه ډېره مړه ډېرې قصې مشهورې دي خو زما د ذهن نه اوس وتلي دي دا یوه خو او دا په 300 تاریخو هجري او 421 هجري کې وفات شوی دی او 1444 دی په 421 هجري کې وفات شوی د تاریخ د رښتمو او کال 401